زمکه د خدای ده رزق خدای ورکوي یا ظالما منظر که دا وړه ارزانه خوري نو څه کفر حدیث کې پیزا بنده ده زما په بچو مریم نواز کا لوګانو خوري نو څه کفر تاسو ګران کړي دي ډاکټر خو په بند کړي نه دي کټیران ګل ماما سیوانو خوري نو څه کفر دی سخت بروزو او بس ولیسی محفل دی وای ما که د مړو سترګو ارمان وخوري نو څه کفر دی ما که د مړو سترګو ارمان وخوري نو څه کفر دی پاتې ځواني که مې جانان وخوري نو څه کفر دی انسان چې موړ وي هم چکونه په انسان لګوي انسان چې موړ وي هم چکونه په انسان لګوي سپی دی که چرګه په ډیران وخوري نو څه کفر انسان چې موړ وي هم چکونه په انسان لګوي سپی دی که چرګه په ډیران وخوري نو څه کفر دی په کوم حدیث کې پیزا بنده ده زما په بچو په کوم حدیث کې پیزا بنده ده زما په بچو مریم نواز کا لوګانو خوري نو څه کفر دی په کوم حدیث کې پیزا بنده ده زما په بچو مریم نواز کا لوګانو خوري نو څه کفر دی ما ته خو وایي چې نعمت دی دال او ساق د الله ما ته خو وایي چې نعمت دی دال او ساق د الله دغه د خدای نعمت که خان وخوري نو څه کفر دی تاسو ګران کړي دي ډاکټر خو په بند کړي نه دي تاسو ګران کړي دي ډاکټر خو په بند کړي نه دي کټیران ګل ماما سیوان وخوري نو څه کفر دی خو مزدوري ده یو څو ورځې به یې نور خو مزدوري ده یو څو ورځې به یې نور وکړو څو روپۍ زیاتې که پیزوان وخوري نو څه کفر سترګې قیامت شونډې دوزخ اننګي قهر د خدای سترګې قیامت شونډې دوزخ اننګي قهر د خدای په داسې یار که سړی ځان وخوري نو څه کفر سترګې قیامت شونډې دوزخ اننګي قهر د خدای په داسې یار که سړی ځان وخوري نو څه کفر دی زه مرم د لوږي مولا وایي په جنت کې به وي زه مرم د لوږي مولا وایي په جنت کې به وي پاس په جنت کې د شیخان وخوري نو څه کفر دی او ټول عمر اولی خلک پیغلې د غیرت په نامه ټول عمر اولی خلق پیغلی د غیرت په نامه اوس که یو څو پیغلی یو ځوان وخوري نو څه کفر دی عرب پتیانو پاکستانو خوړو چا څه ووي عرب پتیانو پاکستانو خوړو چا څه ووي مجبور سړی که یو دکان وخوري نو څه کفر دی سود او رشوت او د بل حق خوړل خنزیر خوړل دي سود او رشوت او د بل حق خوړل خنزیر خوړل دي خر که غلطۍ نه مسلمان وخوري نو څه کفر دی ځمکه د خدای ده رزق خدای ورکوي یا ظالمه ځمکه د خدای ده رزق خدای ورکوي یا ظالمه منظر که دا وړه ارزان وخوري نو څه کفر دی ډېره مننه جي ډېره مننه جي زمونږ چینل نوی ویډیوګانو دپاره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان ضرور دباو کړئ چې زمونږ د ارمان ټي وي نوی ویډیوګانې تاسو ته